بو راته روغ او جوړ وای. قدرمنو دوستانو د ستاسو لپاره مې یو ډېر بهترین اپلیکیشن راوړی دی چې په هغې کې موږ کولی شو چې پیسې وګټو په ډېرې اسانۍ سره. صرف په هغې کې به موږ پوسټونه لایک کوو، خلکو پوسټونو ته به ستوري ورکوو او موږ ته به په یو ستوري یعنې یو پوسټ لایک کولو سره 50 کوینز راکوي. او د هغې تر څنګ به زموږ هم پکې پوسټ کوو. که چېرته موږ پوسټ وکړو او زموږ پوسټونه به خلک لایک کوي نو موږ ته به پخپله پیسې جمع کېږي. او د دې تر څنګ موږ کولی شو په دغه اپلیکیشن کې چټ هم وکړو، له خلکو سره میسیجان هم وکړو لکه تاسو څنګه په میسنجر کې د فیسبوک کې سره کوئ. په هغې طریقه هم موږ کولی شو چې له دې څخه پیسې وګټو. نو دوستانو دغه طریقه به زه ستاسو ته در وښیم چې په دې کې موږ څنګه اکاونټ جوړ کړو او څنګه نورې پیسې پکې وګټو او کوم چې ته پیسې لیکل کېږي. مکمله طریقه په دغه ویډیو کې دوستانو درته ښایم. نو ویډیو تر پایه وګورئ. له ویډیو شروع کېدو مخکې دا دوستانو له تاسو څخه په خورا درنه هیله کوم که تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو راشئ په دغه لایک باندې کلیک کړئ تر څو زموږ ویډیو لایک شي. او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو AFG ټایپس چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او تر څنګ په دغه بیل آیکن باندې کلیک وکړئ او بیا راشئ پاس آل ووهئ تر څو زموږ چینل در سره سبسکرایب شي او زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسېږي. په دې کې مخکې اکاونټ جوړ کړی دی او زما پیسې هم ترې لېږلي دي. نو تاسو ته دغه طریقه اوس د جوړولو په هغه کې ښایم، تاسو ته دلته سکرین شاټونو کې ښایم. دوستانو کله چې تاسو ته به د دغه لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي، دغه ویډیو چې پر ویډیو باندې ګورئ هغه کوم ویډیو باندې چې کوم لیکل ورته شوي دي هغه ټایټل چې تاسو ګورئ په هغې باندې به ورته کلیک وکړئ. لاندې به د اپلیکیشن لینک وي هغه به کلیک کړئ او تاسو به ډایرکټ پلی سټور ته بوځئ او دغه اپلیکیشن به را انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن ستاسو را انسټال کړ نو تاسو ته به 3 سنټه هم فری درکړي او تر څنګ به یې تاسو ته 1.5 زره کوینز هم فری درکړي. چې کله دوستانو دغه تاسو را خلاص کړئ تاسو به لومړی راشئ په دغه ټیک مار علامه باندې به ورته کلیک وکړئ او دغه به ټیک مار کړئ او بیا به کنټینیوز وید ګوګل باندې ورته کلیک وکړئ او تاسو د فیسبوک سره هم ورته ساین اپ کېدلی شئ. خو راځو موږ د ګوګل له لارې ورته کېږو د خپل جیمیل له لارې. نو دوستانو تاسو چې کله دغه کلیک کړئ ستاسو موبایل کې چې هر څونه جیمیلونه خلاص دي هغه به تاسو ته دلته مخې ته راشي او تاسو به له هغوی څخه یو ورته انتخاب کړئ. نو زه هم راځم په د یو جیمیل باندې ورته کلیک کوم او دغه ورته انتخاب کوم تر څو زموږ اکاونټ په دغه کې جوړ شي. نو موږ اکاونټ چې په دې کې مخکې جوړ کړی دی نو تاسو ته زه درهم زما 3 سنټه هم دي او تر څنګ یې 1,62,500 او 8 کوینز هم لرم په دې کې. ما له مخکې په دې کې اکاونټ جوړ کړی دی. دوستانو په دې کې لومړی کار چې دی هغه دلته پوسټونه کتل دي. تاسو کتلی شئ هر یو پوسټ ته به داسې ستوري ورکوئ. دلته تاسو ته 40 پوسټونه درکوي، هغه 40 به تاسو لایکول. ما فعل حال ټول لایک کړي دي خو اوس کوم پوسټ نه لرم چې لایک یې کړم. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو په دغه سټار باندې چې تاسو کله ورته کلیک وکړئ دلته تاسو د هر هیواد پوسټونه کتلی شئ. دلته که تاسو کلیک وکړئ دغه د افغانستان دي نو تاسو چې دلته کلیک وکړئ نو هر هیواد تاسو ته مخې ته راځي او تاسو چې کوم هیواد پوسټونه غواړئ نو کتلی شئ. خو ما دلته افغانستان اوس مهال ورته انتخاب کړی دی. دوهم دغه اپشن تاسو وینئ دغه اپشن دغه کې تاسو کولی شئ خلکو سره میسیجان وکړئ، سرچ کړئ او زما آی ډي هم پکې سرچ کړئ نو هغه موږ هم فالو کولی شئ. خو زما په موبایل کې دغه کار نه کوي، نه پوهېږم چې ولې کار نه کوي. زما دغه اپډیټ کړی نه دی، که چیرې اپډیټ کړم نو دغه په زما موبایل کې هم کار وکړي. نو په دې یو څه ایډز راځي، اعلانات راځي نو هغه تاسو سکیپ کوئ او بیا راځو دغه اپشن ته. دوستانو دغه اپشن تاسو وینئ، تاسو به راشئ دغه اپشن ته. دغه اپشن کې هم تاسو کولی شئ چې خلک پکې سرچ کړئ، د اپشن ټاک پکې وکړئ او پوسټونه. خو راځو مهم اپشن چې دغه دی دغه لاندې اپشن تاسو وینئ دغه ډېر مهم اپشن دی. دوستانو تاسو چې کله دغه لاندې اپشن ته راشئ په دې کې تاسو کولی شئ چې پوسټ وکړئ. دلته تاسو ته پوسټونه درکوي. اوس یې فعل حال ما ته یوه ویډیو راکړې ده، دغه ویډیو زه 1.5 سکنډه ویډیو ګورم او بیا پکې پوسټ کوم. زه هغه ویډیو چې وه ما سکیپ کړله، اوس دلته راځم هغه ویډیو ما وکتله 1.5 سکنډ او ما ته یو بل پوسټ هم راکوي. زه به راشم په د جمع پلس علامه باندې به کلیک وکړم، په دغه ګیلري به ورته کلیک وکړم او تاسو سره په ګیلري کې چې هر څومره تصویران وي تاسو کولی شئ چې له هغوی څخه پکې یعنې هر ډول تصویر چې تاسو غواړئ نو شیر کولی شئ په دغه اپلیکیشن کې. نو زه هم راځم یو تصویر انتخابوم. دوستانو زه راځم مثلا دغه تصویر انتخابوم او دلته په لاندې کنټینیوز باندې ورته کلیک کوم او دغه ځای کې تاسو خو هم ورته هر څه چې لیکئ په دغه ځای کې تاسو لیکلی شئ او بیا راځو په اپلوډ باندې ورته کلیک کوو تر څو دغه پوسټ چې دی زموږ وشي. تاسو پوسټ چې کله دوستانو ترسره شي تاسو په یو منټ کې تاسو په خپل پوسټ بیا کتلی شئ چې څومره لایکونه اخلي. ما هم
سات کې دغه پوسټ وکړو تاسو به اوس وګورئ چې دغه څومره لایکونه اخلي او څومره کمنټونه ورته کیږي. دوستانو تاسو چې کله دغه پاس اپشن وینئ تاسو چې کله دغه اپشن کلیک کړئ چې دغه کله کلیک کړئ تاسو چې کوم پوسټ کړی وي چا کمنټ درته کړی وي کوم ملګري مې انوایټ کړي وي هر څه تاسو ته دغلته راځي. زه اوس ګورم دغه 150 کوین زما دغه پوسټ واخیستل همدغه شیبه دغه پوسټ زما وکړلو دوستانو نو زما ته 5 لایکونه په دغه پوسټ باندې یعنې 5 کسانو زما پوسټ لایک کړ په همدغه شیبه کې تقریبا 1 منټ تاسو کتلی شئ چې 1 منټ یې ووتو او یو کمنټ هم ورته شوی دی. نو دوستانو دغه د پوسټ کولو طریقه دلته به تاسو ته راځي ویډیوګانې به درکوي هغه به هم ګورئ تاسو څلورو ساعته یو پوسټ کولی شئ خو تاسو په ورځ کې تر 3 پوسټونه هم کولی شئ او دلته 309 فالورز لرم نو زما فالورز هم زیاتېږي چې څومره کار پکې کوئ همدومره فالورز تاسو پکې زیاتېږي او تر څنګ یې فالوینګ زما 30 کسان فالوینګ کړي دي دوستانو. نو دلته راځو د ویډرا برخې ته. دغه ویډرا برخې نه چې تاسو دوستانو کله ورته کلیک وکړئ دغه ویډرا برخه تاسو وینئ نو له دې څخه موږ ویډرا څنګه کولی شو. زموږ دلته به راځو خپل د سینټونه چې دي دغه به یعنې دغه به سینټونو ته اړوو دغه کوم زموږ چې د کوینز دي په دې کې 10,000 کوینز چې پوره کړئ 1 سینټ کېږي. نو زه راځم دغه ټول یو ځل سلیکټ کوم دوستانو. ښه دوستانو ما له دې څخه 1,80,000 کوینز چې دي هغه سلیکټ کړل او چې هغه 0.14 سینټه کېږي او زه راځم په دغه کنورټ اپشن باندې ورته کلیک کوم تر څو زموږ سینټونه چې دي هغه تبدیل شي او تاسو دوستانو کتلی شئ چې زموږ سینټونه چې دي هغه 0.19 ته ورسېدل او دغه تبدیل شول. نو دغه پیسې موږ څنګه لیږلی شو دوستانو راځو په دغه ویډرا باندې ورته کلیک کوو. ویډرا کلیک کولو وروسته موږ ته مختلف اکاونټونه راځي. پیر اکاونټ دی همدې تر څنګ دغه بل اکاونټ دی کوین بیس دی او تر څنګ یې نور یعنې زیات موږ ته راځي. تاسو پیپال ته هم دغه لیږلی شئ 1.04 سینټه لیږلی شئ همداشانتې لیټ کوین ته هم لیږلی شئ او بیټ کوین د که څه تاسو یعنې په زیاتو طریقو سره تاسو کولی شئ چې پیسې ولګئ خو تر ټولو کمه اندازه چې دی د لیږلو هغه کوین بیس ته دی چې 0.19 سینټه دي. تاسو چې کله په کوین بیس کلیک وکړئ او تاسو به دلته د کوین بیس ایمیل ورکړئ او تر څنګ به دلته چې څومره لیږئ له 0.19 سینټو څخه باید کم نه وي هغه به ورته ورکړئ او تاسو به ویډرا باندې کلیک کړئ تاسو ته به پیسې ډایرکټ اتوماتیک ورسیږي دوستانو. نو زما له دې څخه یو ځلې پیسې هم لیږلي دي او دوهم ځل لپاره یې اوس نه غواړم چې ولیږم تر څو لږې پیسې زیاتې شي نو بیا تاسو ته د دې لیږلو طریقه هم ښیمه. ښه دوستانو موږ نور په دې کې څه کولی شو. په دې کې تاسو راځو دغه برخې ته موږ انوایټ برخې ته راځو. په انوایټ هم دغه اپلیکیشن بهترینې پیسې ورکوي. دغه انوایټ د کوم نشان چې تاسو وینئ دغه باندې تاسو ورته کلیک وکړئ او تاسو به دغه لینک د خپل لینک کپي کولی هم شئ او دلته شیر کولی هم شئ دوستانو. که تاسو چې ته لومړی ملګری ورته انوایټ کړئ 15,000 کوینز درکوي همداشانتې تاسو بیا تر 25,000 کوین تر 3,000 کوین ځان تر بیا تاسو خبره سینټونو ته یعنې چې تاسو څومره ملګري دې ته انوایټ کوئ او پر مخ پکې ځئ نو تاسو ته به همدومره زیاتې پیسې درکوي. نو تاسو په دغه شیر باندې چې کله کلیک وکړئ نو تاسو دغه ملګرو سره شیر کولی شئ او له دې څخه کاپي کولی هم شئ دغه لینک. نو دغه لینک به ستاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي هغې څخه یې راواخلئ او تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او اکاونټ پکې جوړ کړئ نو تاسو ته به ډېره زیاته ګټه درکوي دوستانو. نو ویډیو تر همدې ځایه که کومه پوښتنه وي نو موږ ته یې په واتساپ هم راکولی شئ او کمنټ کې هم راته لیکلی شئ او زموږ د واتساپ ګروپ چې دی د هغې لینک مې هم تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی دی هغې واتساپ ګروپ ته راشئ او هلته هم راسره خپلې پوښتنې شریکولی شئ. تر بلې ویډیو چې زه به راځم د الله په امان.